ما ته د سوال جواب راکړه بیا رانه چې څه رقم سوالونه کوي درته زمري خوانې ولاړ یم مخامخ والله خبره وره موږ خو انډیا ته پته شته زموږ پاکستان کې رومبې راځي نو چې راشي هغوی سره ډېره زیاته سیکورټي یېرېږي خلک یې وجني انډیا والا سره یعنې تسلیم کړي یې ویم چې راشي ګوره هلته د دې سیکانو لکه څنګه چې زموږ مکه ده داسې د دوی دلته په دې پاکستان کې خپل دغه نیکه دی بړوا به یې ښخي سیکانو هغه چې راشي هغوی له ډېره زیاته سیکورټي ورکوي یېرېږي خلک یې وجني شاید وروره ته لږ د لایف نه وځه صحیح ده سوال درته کوم لږ لایف نه وځه صحیح ده زه لږ ګپ چا سره لګم صحیح ده څنګه چل ده دلته دا سیکان نه دی دا سیکان چې کله پاکستان ته راځي که نه دلته ډېر زیات تېرېږي دا د پاکستان نه پوه شي دا خلک تاسو پته شته پاکستان کې اسلام ډېر دی خلک یې خودکش حملې کوي هلته په کشمیر کې ظلمونه کوي نو بس دغې د غمه یېرېږي هغوی پولیس والو سره ډېر زیات دي دې د غمه او دې د غمه هغوی ډېر زیات یېرېږي خو په ما داسې واورېدله بره ورځ چې په افغانستان کې جیلۍ شرمولې ده افغانۍ شرمولې ده هندو ته رښتې دي نو ته خو قسم ده ته ټولې خبرې د خېټې نه کوې که نه په دغې مې در سره لګېږي ټي وي کې راغلې ده یا لکه یار وروره ټي وي کې په ټي وي کې راغلې ده ټي وي کې څه ثبوت یې موبایل کې لرې ما ته سیاته سکرین شاټ ولګوم قسم ده ګوره ته دروغ وایي دا دروغ مه وایه دا څه چې نیمې سم ټي وي کې راغلې ده الله مې درته وخوړ افسوس دی دا څنګه زه افغانۍ یم زه نه خبرېږم نور نه خبرېږي ته خبرېږي اوس په دې مې پوه کړه که نه زمونږ او تاسو خو موږ ته بر یو پښتون دی که نه یو افغان دی که نه یو پښتون دی ښه و یار ډېر ښکلې ګلجیرې ګلټو دا څه ویل کړو انګلیش باندې نه پوهېږم ښه اوس تاسو وایه چې لر او بر یو پښتون دی ګل خان یو پاکستان خو شخصي راولېږه موږ او تاسو یو پښتانه یو که نه ته وایه چې لاندې هم دی افغان دی پاس هم یو پښتون دی ستاسو سره اوس یو دېرش ولایته دي که شپږ دېرش اته دېرش ولایته دي افغانستان ټول څو ولایته دی څلور دېرش شاباسي لاندې اته کروړه پښتانه دي په افغانستان کې 3 کروړه دي که نه دا دې ویشته که ویزه یې مه ویله که نه سیده خبره کوه ته لږ تپوس وکړه نو ته مې د غین نه خبرې تا ته پته شته په افغانستان کې 3 کروړه دي ته دلته ګوګل کې ورکړه د افغانستان او پاکستان پښتانه څومره دي الحمدلله ما تاریخ ویلی دی ښه سکول مې ویلی مکتب مې ویلی دی هر څه ما ته پته ده ته اوس د خېټې نه خبرې کوي زه په هر څه پوه یم الحمدلله د افغانستان صبر وکړه ورکړه د افغانستان څومره پښتانه دي څه شي پښتانه په افغانستان کې ټوټل څومره پښتنو تعداد دی نه ته اوس ویلې ښه چې 3 لکه افغانستان کې دي ښه 3 کروړه کروڑه دی وښایه د 3 کروړه چې افغانستان کې دي تا ویلې چې 8 کروړه پاکستان کې دي دا نو اوس ډوزه نه ده تپوس وکړه که نه یاره ته تپوس وکړه که نه و که نه نو زه دله جواب در کوم سبا چا نه تپوس وکړی د افغانستان پښتانه ډېر دي که د پاکستان که چا درته وویل چې د افغانستان پښتانه ډېر دي بلکل زه به د الله یې پرېږدم 3 لکه د 3 کروړه او 80 میلیونه که څومره دي دغو نه ټول تعداد ده پاکستان کې په افغانستان کې پاکستان او د افغانستان په پښتنو کې دومره فرق دی نیم په نیمه یو افغاني نه تپوس وکړه دا ما سره تقریبا 100 کسان دي دوی دي ووایي تا سره چې هر څو دي ما ته پته نشته ورته ووایه د پاکستان پښتانه ورونو ډېر دي د خپلو کسانو نه تپوس وکړه د افغانستان پښتانه ډېر دي که د پاکستان ډېر دي د خپل افغانۍ وروڼه به یې درته ووایي زه ورته ووایه سوال ته یې وکړه لاندې ولیکئ
ته خو به چینایان پښتنو کې نه حسابوي. زه ته پښتانه خیمه، پښتانه هندوان ته نه خیمه. کومې چې تاسو نه کومې پښتنې وغئ او ذات ډېر شي هغه نه ډېره پښتانه دې ته زیات ښه چلته تاسو خپلوي کړې ده د چین سره، ته اوس هغه پکې شمارئ که نه. نو خو دلته ګوره ستاسو انډیا والا پوه شه کاږي خوټې ځان کې وهای پوه شه هغه ته زه نه یادوم که نه. تاسو رمونې تاسو کې زیات دي، رمونې دي لکه که رمنډیم چلیږي د هغې نه رمونې درته زیات را روان دي. دا ما دې خلکو ته ویلي دي که نه چې کله روس لاړ که نه د افغانستان نه لکه تاسو کې ډېر قسمونه خلک پرېښودل. خبره وګوره زه جواب راکوه، زه ته دغه کوم بیا ته جواب راکوه چې کله امریکا روس کله تاسو نه لاړ که نه په تاسو کې قسم قسم خلک پرېښودل، دین ته توهین کوئ، اسلام ته توهین کوئ، مذهب ته توهین کوئ. کله چې تاسو نه امریکا لاړه شي که نه داسې خلک به تاسو کې پرېږدي چې تاسو به خپله خور مور غئ. دا دې کې شک نشته. لکه رښتیا هغه د ښه خبره واوره. تا ته ما هغه ګوره اول پاکستان کې لکه نصب پېښولې تاسو ښوولي یې، بیا دې خوا راوښتي، بیا دلته مونږ ښوولي دي پوه شوې. لکه سړی چې ډېر مړویسیان شي خبره رښتیا. زه بلې خبرې نه خبر شوم، بلې خبرې نه خبره واوره. دا رښتیا خپله خور ښوولې وه. نو خو دغه چل دی که نه. تاسو ته وایم چې تاسو کې ګوره کونین را پیدا کېږي بیا تاسو ګوره اوس ته زما ذات ته رسېد، زه خو ستا ذات ته نه یم رسېدلی که نه. دا اوس دا لږ مخکې دې څه ویلې؟ دا په افغانستان کې داسې خلک را پیدا کېږي لکه اوس تا سره به یو کار نه شوی، ته به بچ پاتې خپله یې لکه ته به بچ پاتې شوی، ستاسو نور افغانۍ به یې غواړي که نه. د ټول افغانان الحمدلله نران دي، بیا مسلمانان دي، بیا غیرتي خلک دي. ښه پوه شوې خبره واوره. نو چې دا غیرتي دي بیا د ستاسو افغانۍ ولې نه چې بیا غیرتي دي د ستاسو افغانۍ ولې کورونو ته راوځي پردی ښځې شرموي؟ چېرته شرمولي ده؟ اوس ګوره زه تا ته یوه